سلامونه ملګرو. اسې ما ویل چې د آیفون دا کیمره څنګه ده. زما د فیسبوک د پاڼې ملګرو څنګه یې؟ ښه یې؟ ژوند مو ښه روان دی؟ خوشحاله یې؟ الله مو راتلره. راځئ ملګرو، نن زما چوټي ده. نن په روم کې یم، نو ما وایي چې یاره لږ شان لایو راشم او ملګرو سره لږ شان ځان معرفي کړم. څنګه یې ملګرو؟ ژوند مو ښه روان دی؟ خوشحاله یې؟ بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. ملګرو ما ته کمنټ نه شو کېږي په لایو کې چې دا څه وجه کېدی شي. ځان لګرځم شیرا یاد رشتې مړې اختر کې، هغه وخت بیلو چې نکریزې په موړې اختر کې. مورې ته نه وې ستا په هر زار او قربان مې قسم، داسې څوک نه و چې ځان ته کړم نږدې اختر کې. یوه د پلار قبر لځي، بله د رور قبر له، پښتنې خویندې شو والله زرې زرې اختر کې. مخلص څغرزی ورور مې راغی، هغه وایي چې سلامونه لالا، یو ترنم وکړه لالا، ډېر خوند به وکړي والله. قربان جانانه، ترنم به درته وکړم خو په اخره کې اوس نه، الله دې رضا لري، هرکلی درته کوم، ډېره مننه. های خدایا. زچی غم غم غم، زچی غم غم غم، زچی غم د پښتانه خورم، نو سرکار جی ستانه څه خورم. زچی غم د پښتانه خورم، نو سرکار جی ستانه څه خورم. اما په کومه ګناه وجنې، خزانې ته خورې که زه خورم. اما په کومه ګناه وجنې، خزانې ته خورې که زه خورم. زچې غم غم غم، زچې غم غم غم، زچې غم د پښتانه خورم، نو سرکار جی ستانه څه خورم. زچې غم غم غم، زچې غم غم غم. دا خلک وجنې په دوی څه شوي دي. شایان رو مې راغی هرکلی ورته کومه، بدتمیز
بدتمیز یاره دا نوم خو اخیستل هم ښه خبره نه ده یار ورکلی درته کومه دا خلک ولې خلک وجنې په دوی سا شوي دي دا خلک ولې خلک وجنې په دوی سا شوي دي عقل یې پوکې دی کسر کې یې واښه شوي دي عقل یې پوکې دی کسر کې یې واښه شوي دي دا خلک ولې 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 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو خو د الله لاک لږ شکر دی زما خوږ وروره وخت ډېر ښه تېرېږي خو ستا دا نوم ډېر عجیبه دی او مخلص ټغرزی ورور مې وایي چې وا 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 ډېر ښه لالا قربان قربان جانانه ډېره زیاته مننه او ضیاء الرحمن ورور مې هم راغی هرکلی ورته کومه په خیرونو ستړی مه شئ وخت کې مې سترګو کې دړېرې او بې وسۍ نښې دي وخت کې مې سترګو کې دړېرې او بې وسۍ نښې دي د زړه په زخم کې مې تکې شنې اوبه شوې دي عقل یې پوکې دی که سر کې یې واښه شوي دي دا خلک ولې 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 ها جواد یې د منګا قربان قربان اوس مې وپېژندلې لالا دا پوره ووایه جانانه پوره خو نه راځي ودغه قبول که ښه قربان شمه ضیاء الرحمن مننه جی هرکلی هرکلی قربان قربان عنایت الرحمن لالا څنګه یې بالکل ټیک ټاک یم جانانه ستا دعاګانې دي الله لاک لاک شکر دی الحمدلله او خوشحاله یم د الله تعالی ډېر کرم دی ډېر رحم دی راباندې الحمدلله ښه یم حیا کوي د مخ نه تربوزک وخیوځي ښایست یې په ذهنونو کې چورلک وهیوځي حیا کوي د مخ نه تربوزک وخیوځي ښایست یې په ذهنونو کې چورلک وهیوځي داسې دي چې زه ځان ته زین کړی لکه اس زما په اوږو ناسته د چابک وهیوځي تیره تیره باڼه یې داسې دي لکه چې اوف میخونه په سینه کې راته ټک وهیوځي شکي مزاج لرونکی دی زما د عنایت زنځیر د دروازې راپسې کلک وهیوځي قربان دغه زما یو څو شعره قبول کړئ الله مو ټول عمر خوشحاله ساده امین امین سره ستا قربان سیب علي لالا هم راغی سیب علي لالا ته هم هرکلی کوم لالا په خیرونو ستړی مه شئ وطن څنګه دی وطن کې قلاري ده خوشحاله یې قربان قربان رواره مې هم راغی شبیر خان هرکلی رواره ستړی مه شي ډېره مننه زما بل غزل ملګرو واورئ چې د محنت په هر ډګر سړی ملک شي چې د بل لاسو ته کیني سړی سپک شي لوپټې پکې د سره صدقه شي ښایستونه او ځوانۍ ښکار د ټوپک شي د وصال د زوره شوره څه خبرې چې موسی په کوهي تور د یو جلک شي ته چې ګرځې کائنات درته پسخېږي پیغلتوب ته د بوډا سړی هلک شي اوس چې چرته هم دا ستا خبرې کېږي صد افسوس او بیا افسوس زړه مې راډک شي عنایته که څوک راز له رازه غواړي نو د عشق په دریابونو کې دروک شي او زما خوږه وروره نن چوټي ده د ګل ورځ د زما نن چوټي ده ملک وقار علي رور مې راغی وایي چې ډېره ښه ډېره مننه وروره هرګلی قربان
خپل یو څو شعره په ترنم کې وایم چې ستا انتظار ہے او زه د ګوتو شمار ہے او زه ستا انتظار ہے او زه د ګوتو شمار ہے او زه ستا د راتلو محسوسوم ستا د راتلو محسوسوم د پښو کشار ہے او زه د ګوتو شمار ہے او زه نازک وجود د نازک وجود د خاورو پن پامان بار ہے او زه د ګوتو شمار ہے او زه یا سره وروره مننه ډېره زیاته مننه قربان ناره باران سیګرټ پلاس ناره باران سیګرټ پلاس ویران لار ہے او زه د ګوتو شمار ہے او زه آی خدایا دا ملګري نن چېرته روغ یار ډېره موده پس لایو راغلم او مایزه ملګرو سره به ګپ لږ وم ملګري تقریبا چې بیزي دي بس ملګرو ښاد اوسئ اباد اوسئ الله مو راته لره او زه یم تر دې دمه به دومره کافي وي بس دغه قبوله کړئ او ښاد اوسئ اباد اوسئ خپلو فتواګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان السلام علیکم